السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هغه څوک چې په انټرنیټ کې یا د انټرنیټ په بعضو پروګرامو کې واتس اپ، فیسبوک وغیره وغیره کې خدمت کوي دین ته، هغه خادمان عوام که نارینه وي که زنانه وي، یا زموږ سره خدمت کوي یا د بل چا سره، د دې محترمینو اجر او ثواب څومره دی او مسؤلیت یې څومره دی؟ اول به په اجر او په ثواب باندې وغږېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چاته که د خیر لار وښوله هغه سړي د خیر کار وکړي ستا هم دغونه اجر دی لکه د هغه سړي. مثلا یو سړی درته وایي چې دیوبندي د مسجد لار کمه ده، مسجد ته زه لمونځ کوم، ته هغه مسجد دی لار وښیه، نو دی چې ولاړ کله لمونځ یې وکړي په هغې کې ستا دغومره اجر دی لکه عادت چې الله ورکړي. داسې نو د دې نه هر ښه لار چې مؤمن ته وښیي. دا چې اوس موږ بیان وکړو، نصیحت وکړو، احکام بیان کړو، مسایل بیان کړو، سیارت صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت بیانونه، فضایل د درود، دا بیانونه موږ کوو، تاسو یې رسوئ تر نور خلکو. هر څوک چې په دغه ښو کارو باندې مشغوله کېږي لکه هغه نفر ته چې الله څومره اجر ورکوي تاسو ته هم درکوي، ماته هم راکوي. نو دا د الله یو پیرزوینه دی، یو احسان دی چې تاسو یې دین ته وقف کړلاست، د دین خدمت کوئ. او دغه رنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وایي اذا مات الانسان، انسان چې مړ شي ټول شیان به قطع سول، نه بیا دنیا ده ته ګټه رسوي، نه بیا جاه و جلالت ته ګټه رسوي، الا من ثلاث، ماسې او له درو شیان. یوه صدقه جاریه، مدرسه جوړ کړې ده، مسجد یې جوړ کړی دی، دا صدقه جاریه ده، قرآن عظیم شان یې په مسجد کې ایښي، و علم او بل هغه علم چې په هغه باندې خلک له ده له مرګه بعد عمل کوي. د ستاسو خادمان چې کومه مسله تر خلکو ورسوي چې خلک څومره عمل پکوي تاسو تی بیا اجر ستاسو له مرګه بعد هم. او ولد صالح یدعو له، یو مؤمن اولاد صالح اولاد چې وروسته بیا مور پلار ته دعا وکړي. حدیث مسلم روایت کړی دی، حدیث رقم 203 صفحه 412 مرقات جلد نمبر اول کتاب دی. نو تاسو ته الله جل جلاله اجر درکوي دا هر مسله باندې چې څوک عمل وکړي ستاسو ثواب ورکړي. دا اوس نه معلومېږي دا چې بیا قبر ته ورسو په قبر کې بیا معلومېږي. او هر څوک چې په ذکر او په درود مشغوله کېږي ستاسو اجر ورکړي. ستاسو ټول په دا روژه کې چې موږ ستاسو ختمونه وکول څومره عظیم غټ ختمونه د دې ټول نتایج بیا په قبر کې انشاءالله موږ ته میلاو شي. نو لکه څنګه چې ماته کوم ثواب الله راکوي، الله دې موږ بیا ثوابه کوي، نه تاسو هم هغومره اجر الله کوي. اوس په راسو محترمینو د خدمت شان خدمت باید په څنګه طریقه وکړو؟ اول مقصد به مو خاص رضا د الله جل جلاله وي. دا مقصد به مو نه وي چې زه د مولوي صاحب خادم یم، د مولوي صاحب په خاطر خدمت کوم، یا مولوي صاحب شاګردان ور ډېروم، یا مولوي صاحب ته نوم ور اضافه کوم، شهرت یې ور ډېروم. نه زه شهرت غواړم، نه زه شاګردان غواړم. د الله رضا هم په کار ده. که د الله د رضا دپاره خدمت را سره کوي خدای مو راوله، که نه په مخه مو شه، هېڅوک مو نه دي په کار. هغه خدمت چې د الله رضا نه وي په کار مې نه ده. صرف د خادم مقصد دا وي چې د الله دین د خدمت کوم، خپل نفس خواهشات به نه به ګډوي. که په دین کې درې ستر عبادتونه دي لکه شهادت، جهاد، علم او سخاوت، انفاق، شندنه. دا علم شهید سخی به وای په ورځ قیامت ته الله حضور ته پیش کړو سي. دا د مرقات د حدیث مشکات روایت کړی دی، مرقات یې ته پر وضاحت ورکړی کتاب العلم کې. شهید ته به ووایي چې ته څه کوې؟ هغه وایي ما جنت ته به زه یا رب ما خو په دنیا کې یو سر ستا پر دین مې ورکړی دی. الله جل جلاله وایي دروغ مه وایه، ستا په زړه علیم هم تا په دې وجه باندې جهاد کوو چې خلک بیا درته وایي چې دا ډېر شجاع او غیرتمن. اخو مباره مړې سترګې ګوري، نو دوزخ ته به ملایکې پړ مخې ور وغورځي. عالم به راولاړ کړي چې تا څه کړي دي، هغه ویل کوچنیوالي په طلب د علم کې وم رالوی سوم تر مرګه مې بس هغه د علم سلسله وله، علم یې پر مخ وړی. الله جل جلاله به ورته وایي چې دروغ مه وایه. تا خو په دې وجه وړی چې خلک به ووایي چې بیا دا خو له پلانکی مفتي صاحب دی، پلانکی شیخ صاحب دی، پلانکی صاحب دی. نو ستا خو نیت زه نه وم، نیت زما رضا نه و، ځه دوزخ ته. ملایکې پړ مخې دوزخ ته ور وغورځي.
نو څنګه چې علما خدمت کوي خادمان هم هغه کردار ادا کوي نو د خادمانو کنیت خراب په دې خدمت کې مثقال ذره ثواب الله ولا کور کې بلکې غاړي به پابندي بعض خادمان موږ وینو چې هغه مقاصد یې نور بیا الله وشرمي په دې کې ډېر احتیاط وکړئ خالص ته الله رضا مقصد کې تاسو عوام اسمه ترمنو خادمان شیطان مجرد وکړي جرم تر کندو اړي نو کوشش کوي په دې کې نیتونه اصلاح کوي ځانونه اصلاح کوي او دریم به وایي سخرات الله ته به وایي چې ما په دنیا کې چې څه درلود هغه مې ټول انفاق کوم میشنده خیرات مې الله جل جلاله به ورته وایي چې تا زما رضا نه و مقصد بلکې تا دا نوم مقصد چې خلک ووایي چې یاره پلانکی عجب سخي دی پلانکی عجب ښه سړی دی پلانکی عجب ښندونکی دی نو محترمینو خادمانو تاسو باید مقصد الله کوي مطلب الله کوي نور شام به پرېږدي دا خو ګوره غټ مسؤلیت دی امي سړی دکاندار یې مثلا یا په بل کاروبار اخته یې خلک بیا درته وایي مفتي صاحب دا زما خادمان خو نو خلکو نه دي لیدلي یو ته مفتي عبدالله صاحب مولي عبدالله صاحب بل ته وایي مولي کاکړ صاحب بل ته وایي مولي حاجي محمد صاحب بل ته بیا په څه نامه وایي په څه نامه وایي خو په دا ګروپانو کې چې کوم خادمان اجمنان دي یا په دا فیسبوک کې کوم خادمان دي یا په نورو ټول عوام دي ټول امیان دي املایان نه دي زما خادمان ګردم امیان دي امیان دي املایان نه دي نو خلک ورته مولوي صاحب پلان په دې شان به تاسو نه غولېږئ املا نوم سړی جنت ته نه بیایي نه ملایي سړی جنت ته بیایي شیطان ډېر غټ ملا و دومره شان یې زده و چې زه ورته یې ولا کوم زده کړو دونه ذهانت الله ورکړی په ملایي کې خلاصېدلی شیطان به خلاص شوی بلانې باوره به خلاص شوی برسېسا به خلاص شوی وای قارون به خلاص شوی قارون بیخي غټ عالم په علم سړی نه خلاصېږي مقصد الله کوي مطلب الله کوي د الله رضا مقصد کوي خدمت به مو هم پر مخ ولاړ شي تاسو به هم پر مخ ولاړ شي من کان لله کان الله له که څوک د الله دپاره یو کار کوي الله به په هغه کې د سره مرسته او امداد کوي نو بس ما توصیه او پیغام هم دغه دی چې خدمت د الله دپاره وکړي مسلمانان ته ضرر مه رسوي داسې مه کوي لکه دا بعض ملایانو خادمان ګروپان پر خپل سر وجوړوي د خلکو نمبرونه غلا کوي جمع کوي دوی غواړي چې عملات شهرت ور وکړي هغه ملا خدای نور لمزه کوي وینې پورته کوي شهرت په دې شانو کې نشته چې خلک ډېر شهرت د الله په رضا کې دی الله رضا ته ځان ور واچوه په مځکه کې به هم مشهوره سي په اسمانو کې به هم مشهوره سي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته